بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسې د روغتیا په هیله. ډېر ښه زده کوونکو د څېرو څخه همداسې ښکاري چې ټول ماشاءالله داسې تر و تازه هستئ او آماده هستئ د لوست نوي لوست لپاره. تاسو ته هم کورنۍ دنده درکړې وه. کومه دنده مو درکړې وه؟ هغه دنده مو درکړې وه چې یو څو صفتونه ولیکئ چې د څه شي په باره کې وو؟ د پولوجینیک صفتونه وو. هغه کم صفتونه وو چې د څو جینونو په وسیله باندې څه شی کېږي؟ لیږدول کېدل. ویښتانو رنګ دا خو مو لوستي وو. د قد لوړوالی دا هم لوستي وو. تاسو ته هم نوي ته ویلي وو چې نوي که نورې بېلګې ولیکئ. ښه دا خو تاسو تکرار لیکلي وو. خیر په هر صورت اوس راځو نوي لوست ته. ټولګی د 12 مضمون مو څه شی دی؟ بیولوژي ده. لوست مو څوام دی؟ 11 لوست دی. دا لوست په کومه پاڼو کې دی؟ دا په 23 او 24 پاڼه کې موضوع ده. د دې لوست څه شی دی؟ وراثت او چاپېریال دی. هدف مو څه شی دی؟ تاسې به د دې لوست په پای کې په دې وپوهېږئ چې چاپېریال په وراثت کې څه اغېزه لري او که نه لري. په دې باندې به تاسو د دې لوست په څه شي پوه شئ؟ د دې لوست په پای کې پوه شئ. یعنې هغه ژوندي موجودات چې په چاپېریال کې ژوند کوي، آیا په دوی باندې دغه چاپېریال اغېزه کوي او که نه کوي؟ یعنې دغه اغېزه په وراثت باندې وراثت کې ده چې په وراثت اغېزه لري او که نه لري. اوس ځینې ژوندي موجودات د بیلګې په توګه د ستاسې کتاب کې هم راخیستي دي چې هغه بدلونونه دي چې څه شی دی؟ د چاپېریال څخه اخیستل کېږي چې دغه بدلون ارثي بدلون نه دی. کوم بدلون دی؟ دا د چاپېریال څخه اخیستل شوی دی. یعنې په د ارث کې یعنې هغه ارثي صفت کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو صرف د ده په یو صفت کې به د محیط څخه یا د هغه چاپېریال څخه چې اخیستی هغې کې به څه توپیر راغلی دی چې دغه کسبي صفتونه څه شی نشي جوړېدلی؟ ارثي صفتونه نشي جوړېدلی چې موږ ووایو چې هغه د محیط څخه اخیستی وي او دا ارثي صفت شي. دا ارثي صفت نشي جوړېدلی. لکه یو ارثي صفت دغه بدلونونو ته موډیفیکیشن هم وایي که نه؟ موډیفیکیشن نو دغه صفت ته وایي چې څه شی وي؟ د محیط څخه اخیستل کېږي. اوس راځو دې ته چې دغه یو مثال یا بیلګه تاسو ته د پوپک درکړې ده. څه شی درکړې؟ یو نبات کې چې هغه نبات څه شی نومیږي؟ پوپک نومیږي. موږ تاسې په پوپک پیژنو. دې ته پوپک وایي چې دا هغه پاسنۍ برخه کې چې کوم ګل کې یو رقم څه شی لري؟ پک لري. داسې دا ګل به تاسو ته زه د کتاب کې در وښیم. دغه پوپک دی که نه؟ دغه پوپک ګل دی. تاسو چې دغه نبات ګورئ دا په ټیټه ساحه کې څه رقم او که چیرته ساحه پورته شي یا په پورته ساحو کې د دې هغه بدلون ګورئ چې دې کې کوم بدلون راځي. یعنې د دې د چاپېریال څه شی شوه؟ بدلون شو. یا د هغه محیط څخه د تغییر وکړه. د پورته د لاندې څخه پورته لاړه. نو چې کله د لاندې څخه پورته لاړه نو د ده په نبات کې څه شی راغی؟ بدلون راغی. نو دغه نبات ته څه شی وایي؟ پوپک نبات وایي. تاسو دا پیژنئ. زموږ او ستاسو په ماحول کې چاپېریال کې هر ځای کې دغه حمل میاشت کې یې او زیړ ګل کوي او په برسیره د دې هغه څه شی وي؟ داسې سپین سپین پوپک چې ورته وایي هغه پې شتون لري. نو تاسې دا هم وپېژنده چې د پوپک په نبات کې کوم بدلون راغی؟ د څه شي له لحاظه؟ د موقعیت له لحاظه چې کله ځای تغییر شو د کې تغییرات یا بدلونونه راغله. دغه تغییر ته څه شی وایي؟ دغه تغییر ته د چاپېریال تغییر وایي. څه شی وایي؟ چاپېریال. نو دا هغه ارثي څه شی نه شو؟ تغییر نه شو. دا خو د پوپک و که نه؟ اوس پوپک ما تاسو ته دا یو مثال د پوپکو چې تاسو ته مې په کتاب کې در وښوده. بل مثال مثلا که موږ او تاسې څه شی ووایو؟ پتوني ګل وایو. څه شی؟ پتوني ګل. د پتوني ګل وایو. دغه پتوني ګل چې وایو موږ او تاسې دغه پتوني ګل دا هم د چاپېریال سره د څه شی کوي؟ دا د درجې د حرارت سره تغییر کوي. اوس دغه پتوني ګل که چیرې درجه د حرارت څه شی وي؟ درجه د حرارت 10 وي. صحیح ده؟ 10 وي. نو دغه د 10 درجې حرارت کې کومه څه ګل کوي؟ سور ګل کوي. څه شی ګل کوي؟ سور ګل کوي. اوس
که چیرې د دغه درجه د حرارت د 10 څخه پورته شي، د 10 څخه پورته شي، مثلا 45 صحیح ده، دا درجه د حرارت 40 درجه شي 40 درجه د سانتیګریډ شي. اوس که چیرې موږ وایو دغه 40 درجه شي پورته شوه درجه د حرارت د 10 څخه پورته لاړله، نو په دې حالت کې به د دغه ګل څه شي سپین رنګ تبدیل شي. څه شو سپین رنګ اختیار کړ ځکه درجه د حرارت پې لوړه شوله. دلته درجه د حرارت چې کله لوړه شوه ګل کې تغییر راغی، د سور ګل څخه څه شي ته راغی سپین ګل راغی. نو د دې په ارثیت کې کوم تغییر رانغی یا هغه جینونو کې د څه شی یا هغه لیلونه چې کوم صفت لیږدوي په هغې کې کوم تغییر رانغی، څه شی رانغی تغییر رانغی. نو ګل حرارت پې زیات شو، درجه د حرارت چې زیاته شوه رنګ د ګل پکې تغییر وکړ. دا بله بیلګه ده. اوس راځو په انسان کې. په انسان کې اوس د انسان په هغه کې د دوو ماشومانو یا غبرګولي چې ورته وایي هغه دوه جوړیان چې منځته راځي په هغې کې دا ښه مثال ورکړی دی. او بل دا ده چې کله چې یو انسان په محیط کې هغه چاپېریال کې ژوند کوي، هغه چاپېریال کې کله چې دی ژوند کوي د دی لاس قطع کېږي. څه شی کېږي؟ لاس یې پښه یې صحیح ده، لاس پښه صحیح ده پښه یې او همدارنګه نور بدلونونه چې موږ او تاسې د چاپېریال څخه اخلو د دې هغه څه شی راځي بدلون راځي. نو هغه دغه بدلونونه چې د دې لاس پښه قطع شي، سترګه یې له منځه لاړه شي، وړنده شي، د دې دغه بدلونونه چې راځي دا د هغه محیط څخه اخیستې دي، هغه د محیط څخه دته څه شی شوي را پیدا شوي دي. نو دا کسبي دي صحیح ده. نو دغه ارثي نشي جوړېدلی. څه شی نشي جوړېدلی؟ ارثي صفت نشي جوړېدلی. لاس یې له منځه لاړه، دا د حوادثو په نتیجه کې منځته راغی. پښه یې له منځه لاړله، سترګه یې له منځه لاړله، یوه ګوته یې له منځه لاړله. دا هغه حوادث دي چې د ده مخ یې وسوځېده، یو برخه یې د مخ راښکته راغلله. دا هغه نه د محیط یا د خپل چاپېریال څخه یې راخیستي دي، یا هغه حوادث دي چې د کې دغه بدلون منځته راغلی. او بل مثلا د دوه غبرګولي یا دوه ماشومان چې موږ وایو جوړیان چې وایو ورته که نه، لکه دوه ماشومان چې منځته راشي که نه، دوه ماشومان دواړه دا ماشومان چې وي ښه دا ماشومان دواړه یو شانته وي صحیح ده، یو شانته رنګ ولري، یعنی هغه جوړیان وي چې دواړو د دې په قافیې کې څه تغییر نه وي راغلی. که چیرې د دې هغه څه شی چاپېریال تغییر وکړي، څه شی وکړي د دغې دوو ماشومانو چاپېریال تغییر وکړي. دا یو ماشوم مثلا دغه یو ماشوم په بدخشان کې څه شی کېږي بدخشان کې غټېږي. دغه یو ماشوم ځي دواړه یو قواره لري، او دا بل ماشوم چې دی دا ځي مثلا لغمان ته ځي، هوا یې ګرمه ده که نه، نسبت د دې نه د دې هوا ګرمه ده. د دواړو د دې څه توپیر وي. ګورئ دې ځای کې فرض مثال بدخشان هم ځینې ولسوالیو کې چې هغه ولسوالۍ مثلا درواز ولسوالۍ ووایو هغه ډېره یخه ولسوالۍ ده. که چېرته هغه محیط کې دغه ماشوم راشي نو د دې د ماشوم کې باید کوم تغییرات راشي، او دې ماشوم کې د دې په هغه څه شي کې ویښتانو رنګ به تغییر وکړي درجه د حرارت سره، ځکه دا هغه نه یې واخیسته کسب د محیط څخه یې کسب کړ. نو دغه دا ماشوم به نسبت دې ماشوم ته دا به لږ څه شی وي بدن حرارت به هم ډېر په بدن او بل په وزن کې د دې تغییر راځي. څه شی وزن کې مثلا د هوا نرمه ده د دې به لږ زره چاغ وي، دا هوا ډېره سړه ده یخه ده د دې ماشوم به لږ څه شی وي ډنګر وي. نو د دې په وزن کې یو په ویښتانو کې تغییر راغی، د دې دوو ماشومانو یو ویښتانو کې تغییر راغی، څه شي کې ویښتانو کې، او بلې په څه شي کې وزن کې تغییر راغی. نو دا کسب شوله دی. یا مثلا دا په هغه کورنۍ کې ده چې دغه سرمایه‌داره کورنۍ ده، دا غریبه کورنۍ ده، نو د غذا له لحاظه چې کله تغذیه کېږي نو دا به څه شی وي هغه ماشوم به وزن به کم وي، او د ده ماشوم به څه شی وي هغه وزن به څه شی وي زیات وي، ځکه د دې دپاره ښه غذایي مواد یې اماده کړي وي. نو دغه چې صفتونه دي دا کوم صفتونه دي؟ دا هغه صفتونه دي چې د چاپېریال څخه اخیستل کېږي، یعنی د دوی په هغه اصلي جینونو باندې تغییر نه راځي. څه شی نه راځي؟ تغییر نه راځي. دا صفتونه ارثي صفتونه یو کسبي صفتونه هیڅکله ارثي جوړېدلی نشي. څه شی نشي ارثي صفتونه جوړېدلی نشي؟ هغه صفتونه چې د چاپېریال څخه څه شی کوي لاسته راوړي.
هغه صفتونه چې ما مخکې تاسو ته دلته د خوړو په هکله درکړل په خوړو کې سره توپیر لري نو دا هم د ارثي صفتونه دي وبخښئ کسبي صفتونه دي چې د چاپېریال څخه اخیستې دي. ښه اوس تاسو په دې پوه شوئ چې وراثت او چاپېریال په وراثت باندې څه اغیزه لري او نه لري. موږ او تاسو وویلې چې نه په وراثت کې اغیزه نه لري. ولې؟ په څه شي باندې اغیزه کوي؟ د انسان په فینوټایپ کې، یعنی په ظاهر شکل کې، مثلا په رنګ کې تغییر راتللی، مثلا د ویښتانو رنګ موږ وویلې یوه بیلګه، یا د وزن په هکله باندې مو وویلې چې دا بله بیلګه وه. څه شوه؟ په دې کې تغییر راغی. یو هغه صفتونه و چې د چاپېریال د حوادثو څخه لاس قطع کېدل و، پښه وه، لاس په هغه د لاسه تلل وه، سترګه، نو دا څه شی و؟ دا هم د چاپېریال د حوادثو څخه راغلي و. دا په ارثي، یعنی په ارث کې، یعنی د ده په وراثت کې کوم تغییر نه راځي. څه شی نه راځي؟ د ده په جینیټیک یا په ارثي صفتو کې کوم تغییر نه راځي، یا دا کوم ارثي صفتونه نه دي. نو هغه صفتونه چې د څه شي څخه منځته راځي؟ د څه شي څخه؟ د چاپېریال څخه منځته راځي. هغه کوم صفتونه وو؟ یو موږ وویلې هغه د پوپک وه چې ارتفاع د څه شي وه؟ ارتفاع په نظر کې ونیوله، چې د کم ارتفاع څخه ټیټې ارتفاع ته ویوړل. هغه تغییرات پکې راغلل چې تاسې په تصویر کې مخکې ولیدل. څه شی ولیدل؟ په تصویر کې مو لیده. بل هغه پتوني ګل وه. څه شی وه؟ پتوني ګل وه. د پتوني ګل تاسې ولیدل چې دغه ګل چې موږ او تاسې د پتوني ګل ورته وایو، دغه ګل کې چې درجه د حرارت څه تاثیر ولره، دغه ګل کې چې کله په 30 درجو د حرارت کې دا ګل و رنګ یې څه شی و؟ سور و. کله چې د دې څخه پورته شوه درجه د حرارت، د ګل رنګ تغییر وکړه. د څه شي په سبب یې تغییر وکړه؟ د حرارت په سبب یې تغییر وکړه. نو دا څه شی شو؟ ارثي صفت نه شو. نو څه شی شو؟ د محیط څخه واخیستل شو. هغه حرارت درجه څه شی وه؟ تغییر په بدلون سره رنګ د ګل پکې تغییر راغی. او بل موږ او تاسې وویلې، څه شی مو ویلې؟ هغه د دوهګانیانو مو ویلې چې کله دوه ماشومان منځته راځي، دواړه یو څهره وي، څه شی وي؟ څېرې یو شانته وي. نو کله چې په دوو کورنیو کې یا په مختلفو ولایتونو کې سره یو بل یو ولایت کې یو بل یا په یو غریبه کورنۍ کې یو په خانه کورنۍ کې سره روزل کېږي، د دوی په څه شي کې تغییر راځي؟ په ظاهر کې تغییر راځي چې تاسې ګورئ چې یو چاغ وي، یو ډنګر وي، ولې د یو مور پلار یو څېره او یو پیدا شوي وي، خو د دوی تغییر یا ویښتانو رنګ فرض مثال یو چې په یو ولایت کې بل په بل ولایت کې وي، حرارت درجات پرې تاثیر کوي، ویښتانو رنګ یې څه شی کوي؟ تغییر کوي. یا بل هغه بدلونونه دي چې هغه بیا په جنین باندې هم څه شي کې؟ په جین باندې هم تاثیر لري، چې هغه د وړانګو تاثیر دی. د څه شي تاثیر وي؟ د وړانګو تاثیر وي. هغه د دوا کله چې مور دارو خوري، هغه د جنین باندې څه شی کوي؟ تاثیرات کوي. هغه بیا ارث باندې دی چې پر ارث رسیږي. نو دغه درس چې تاسو ته مو د چاپېریال د وراثت او چاپېریال په هکله معلومات درکړه، د ټولو زده شو. ښه، ډېر ښه چې تاسو ټولو زده شو، کوم مشکل خو نشته دی پکې. ښه، راتلونکي ورځې ته به تاسې له خیره سره څه شی کوئ؟ د چاپېریال چې په وراثت اغېزې یعنې لري نه لري، یو څو بېلګې به یې لیکئ کتابچو کې، بیا به زه وګورم له خیره سره. تر بیا مو العمل شه. د الله په امان.